تعرف محتاجانه د پښتو له ډېر څه ورکړي دي، ډېر خدمت کوي، شاعرانو پسې ګرځي، کلي په کلي پسې ګرځي، د پروګرامونو له ولځي، ریکارډینګونه وله کوي، بیا یې نېټ له ورکوي، په زرګونو خلک ورسره دي، هغه یې ګوري، د هغې نه تاسو دادونه وسولوئ د ده په وساطت سره. هم د هغه یو کیسه ورته وایم چې لکه د ګل د انتظار کې پاڼې پاڼې شومه، لکه د ګل د انتظار کې پاڼې پاڼې شومه، او زه د الفت په اوږده لار کې پاڼې پاڼې شومه، او زه یو کتاب یم د وختونو ګرد وهلی یمه، زه یو کتاب یم د وختونو ګرد وهلی یم، او پروت وم د لوست په انتظار کې پاڼې پاڼې شومه. ذوالفقار صاحب ته بلنه ورکوم چې راشئ او سلام راوړئ. مننه. زه د هېواد د دې تړون له طرفه تاسو ټولو ته بلنه اول درکوم چې اتوار په ورځ زمونږ تعزیتي غونډه ده، ریفرنس دی د اقبال لالا فضايي کې سهار 8:30 بجې. نو خامخا راشي او د ظلم د مذمت لپاره راشي او وښایي چې پښتانه ظلم نه مني، پښتانه دهشتګرد نه دي، پښتانه ظلم خوښي نه دي، ظلم نه خوښوي. نو دا تاسو ته بلنه هم دا درخواست هم دی چې خامخا پکې ګډون وکړئ. بیا یو هم دوه مشران ناست دي. زه ستا د ذات احاطه څنګه وکړم، زه ستا د ذات احاطه څنګه وکړم، زه په لفظونو کې تا څنګه ځای کړم، زه دومره لوی تخیل نه لرم چې پکې ستا د ذات تعریف وکړم، زه ستا د ذات حدونه څنګه وستایم. ما ته خو خپله هم د دې خبرې علم نشته چې کائنات کې ستا تر کومې پورې د دې دنیا نه چرته لرې نور څه شته او که نه، د دې اسمان نه چرته بره خلق شته او که نه، د دې دنیا نه علاوه هم مخلوق شته او که نه، د کائنات هم سر چې شته او که نه، بله دنیا هم چرته لرې دی آباده ده که نور هم دا ستوري او لمرونه چرته شته او که نه، نور هم سپوږمۍ او دنیاګانې څه وجود لري څه که نه، دا هر څه چې یو ځای شي نو یو ذات خو نه دی، که نه دا هر څه ګواهي ده ستا د ذات خالقه. چرته چې لرې او سم لرې چرته ژوند خو نشته، چرته وجود د بني آدم په بله خوا خو نشته، چرته اوبه په بله ځمکه یا هوا خو نشته، چرته آدم او یا په خوا کې هوا خو نشته، چرته کې ژوند خو کائنات کې په بل خوا خو نشته. زما خو خیال زما خو ذهن او ګمان دا دی، دا هر څه ته یې دغه هر څه د قدرت خالقه. زه په وړوکي تخیل کې بندیوانه یم، زه په دې وړوکي ذهن کله تا لیدلی نه شم، زه ستا د ذات احاطه چرې هم کولی نه شم، زه ستا د ذات احاطه چرې هم کولی نه شم. یو جوړ غوندې بل ازاد نظم به وه، اختره راشه اختره راشه خو د ځان سره بدلون راوله، داسې بدلون چې پکې یو بچی ماتم ونه کي، داسې بدلون چې په یو کور کې هم نهر نه وي څوک، داسې بدلون چې په هر کور کې څه پاخه شي پکې، داسې بدلون چې پکې کونډې دروغجنې نه وي، خپلې بچو ته د دروغو حوصلې نه ورکوي، داسې بدلون چې یتیمان هم په شلېدلو جامو یا په پیزار کې چرته ونه ګرځي، داسې بدلون چې د غریب وړه ماشومه ډوډۍ چې د نکریزو او بنګړو پسې سلګۍ ونه کړي، داسې بدلون چې د مزدور واړه واړه ماشومان په خوشحالو او په خندا ویسه ارمان ونه کړي. اختره راشه اختره راشه خو څه نوي نوي دونه راوړه، هغه د تېرو په شان چغې او سلګۍ چې نه وي، راشه ته راشه یې اختره خامخا راشه خو نوی تصویر نوی تعبیر او نوی رنګ راوله. ډېره مننه.